نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. د مور نوم رحمت و او دا رحمت چې و دا د لوط علیه السلام لور و. دا دغه په لورګانو کې و. دا ډېر وفادار ښځه و ددو. الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړی وو. مالو اولادو جیدادو چې څو دا ول الله ډېر زیات پریوانه ورکړي وو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې و زمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویانو نو 1000 غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیاو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمیندارۍ د پاره. او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي. دومره زمکې د ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکې چې کمی په سم باندې وي د کروندې زمکې وي. هغه زمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا زمکې د شام په علاقه باندې وي. نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده. وس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې. او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډه بيزي دا ورله الله تبارک وتعالى دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګډه بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام. 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مکنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړو. مال خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وکوله. ډېر زیات عبادت گزاره ده. به یو ټیم داسې نه تیر چې باید د الله عبادت نه کوو. مونږ به ډېر زیات کوو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي. ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالی. دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي. د صفت بر په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تو ور سره مینا وکا تو ور سره سوکا مینا وکا. نو جبرئیل علیه السلام ور سره مینا شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کومي فرشتي دي نو جبرئیل علیه السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینه کوي ګوره تاسو سره مو کوي. نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو سره مو کوي. نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم سلورم او سلورم هغه دریم او دریم هغه دویم او د دویم هغه اول. نو پس وو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي. زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي. نو دا فرشتي په ځمکه کې څومره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي مینه ور واچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله اله شو ملاقات پور سره راځي چې خواله لاړ شو دعا به تینه واخلو. دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان. خو نیک انسان میات کو ها څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي. د بدانو په زړونو کې نه د بدانو په زړونو کې نه ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو داغه سره پرشتي مینه شروع کی، داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی، نو داغه سره دشمنی څوک شروع کی؟ شیطان. دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی، نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې، نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان، نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د نیک انسان نه بیا نفرت کوي. ناله کوي دا پلان کې سړی پلان کې مولا حدیث دی، پلان کې مولا حدیث دی، تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه، دا هغه د شیطان دوستان دي، دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دسي او دسي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان د نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان. نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو، دا ډیر نیک بنده دی، د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي. نو دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته بر خطل، دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو، نو شیطانان بر اسمان ته خطل بر شو. دغه ټیمه پر دوی بر اسمان ته خطل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو. نو دا ابلیس بر خطل او چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام، نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندگی نه کوي، دا غزلو روغ دی، هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکوي؟ څومره ځمکې دی ولا ورکړي دي، څومره مال دی ولا ورکړي، څومره اولاد دی ولا ورکړي، څومره جایداد دی ولا ورکړي، هغه سره د څه شي کمې دی؟ په زړه روغ دی، نو چې ستا بندگی نه کوي څه چل بکوي؟ ته دې دا وره دی بیا ستا بندگی وکړي، هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندگی کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته وفرمایل په ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دی بیا داسې وکي وی ټیک شو لاړ شه او د چې څومره ګډي او بيزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم، خپل حفاظت اوچتوم، هغه ورلمړې کوم، هغه ورلمړې کوم، زه ته ولغمړې کده دی بیا ستا بندګي وکي. ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي، الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرز را وستولې په یړه باندې مړې شو، ختم شو، او د هغې سره چې کم نوکران هغه هم څه شو؟ مړه شو، ختم شو. په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وي. ایوب علیه السلام ورته وایي څه چل دی، ولې چغې وایي؟ وایي ته دلته منځونه کوه، عبادتونه کوه، هغه وزره ګډې بيزي دي هلاکې شو، تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې. ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون، انا لله وانا الیه راجعون. زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه، په دې کې د فریاد څه خبره ده، په دې کې د چغو درولو څه خبره ده، او الله را کړی مال او الله واپس واغستو، بیا د الله شکر دی، په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو، دا د انسان د پاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. دې بچرته چغې روړي ونه وي څنګه دته تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغستو، دا الله مالو الله واغستو، زما خو پکې څه اختیار نو، ما خو نشم منع کولی، نو چې د الله اختیار پکې نو الله پکې خپل اختیار وکړو، دا هغه شی هغه واغستو. نو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یاره خیر د کو دلته رانه واغستو، زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو. سړی خو یاره دا شی مې د لاسه لاړ او بس لاړ نو اوس لاس ته نه راځي، نو بیا چغې روړي سوري وي که نه، یاره مالو دا خو رانه لاړ نو، اولاد دا خو لاړ نو، ښځه ونه دا خو لاړ نو، بچي دا خو لاړ، خبره خلاصه شوه، دی بیا چغې روړي وي. نو دی وایي نه خیر دی کو دلته رانه الله واغسته نو وانا الیه راجعون، دغه الله ته مونږ ټول ځو، هلته به میلاو شو که نه، هلته به څه شو؟ که پلار مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، که بچی مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، هغه هم الله له تللی، زه هم الله له ځمه. نو دا د انسان دپاره ډېره غټه څه ده؟ تسلي ده چې دی وایي انا لله وانا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه؟ انا لله وانا الیه راجعون وایه، په دې سره زړه ته څه میلاویږي؟ تسلی میلاویږي ډېره زیاته. دا معنا په خپل ذهن کې وساته، یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر دې کو دلته رانه واغستو، نو هلته به ورسره میلاو شم، یو ورځ دا د ملاقات هلته، نو زړه ته څه راشي؟ تسلی راشي.
نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو. بیا هغه ته خو ما وی چې وزره ګړي بيزي د خلاق شو نه خو چې انا لله و انا الیه راجعون. او بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو. دی لار بیا الله لا یا الله خیر دی وزره بيزي دی پکې نه کنه. وزره ګړي بيزي په دغه سره نور مال لګ دی. نو خود بستا بندگی کوي. نور مال سره ډیر دی. نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چتو ما غولم هلاکو. هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت کې نو چتو ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کند کندره شو ټول ارسز مکه لار ختم شو. بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غیروري وي ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې توپانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دي ستا بندگی وکیزا دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو. الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه په کې ناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله په اولاد د کوټه راځاو شو ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون. الله راکړه اولاد او الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه په راځاو شو د دفن کولو نه فارغ یم. دفنوم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېګا زمون په منځ کې فاصله ما جوړېګا. ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهر حال د اغینه په سخت امتحان الله ته منظور پیو. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی زکه دی بندگی کوي. په صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورل ورکړه زکه بندگی کوي. دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس. سمرز بس یو خطرناک مرض په الله راوس چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو. نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي خلک تنه کرکه وکړي. داسې مرض په الله نه راولي. وي په بدن کې چینجی وشو چینجی به ورتاو شنو بیا ایوب علیه السلام راواغست بیا به په زخم کې خو چې الله د دې تل روزي مقرر کړی د نو د چرته زیو د من غړي تی کې سیدی ښا د خلکو ځان له جوړی کړی کې سیدی داسې نه. مرض پر راغی څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی در دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو چې دا ډېر زیات کمزورې شو. بعض روایتو کې راځي څلور ښځې وي. یوه ښځه یې راله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کوم. بله راله بهرحال دریو ښځو ته یې رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت یې نوم و هغه یې راوغوښته زما نه خو دریو واړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یم زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی. نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملکه ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم. دا نه چې زه سر په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کومه. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه
دا به سحر وتله مزدورۍ لره مزدوري به کوله ټوله ورځ نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې دته به یې خوراک ورکو لږې پیسې به یې ترې پرېښودې نوره چې کومه مزدوري به کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه سهار به مزدورۍ له وته ماښامه پورې به یې مزدوري کوله بیا به یې د خدمت کو یا هغه وه چې بادشاه وه ملکه وه او یا هغه وه چې مزدوري به بار کوله د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات دي داسې سخت امتحانات د الله طرفه راځي نو چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت نو یوه دعا یې الله ته وکړه وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه ژبې ته راله الله سم ووایه نو ژبې ته راله الله سم ووایه ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یادوم نو ژبې ته راله سم ووایه چې ستا ذکر پرې کوم نور ستا بدن دی ستا امانت دی څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده خو ژبې ته راله سم ووایه د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه الله به پرې یادوم یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله دی وشو چې بیمارې ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه او دا بیماري پرې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې نو د یو ورځ ورته د بیبي وی حضرت 18 کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا هم نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله وی چې 80 کاله را باندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي 80 کاله الله صحت راکړی دی اوس صرف 18 کاله بیماري راله زه الله ته جړه فریاد وکړم نو زه شرمېږم چې زه الله ته وم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویلې چې دا 80 کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه درنه هېر شو څو زه نشم ویلی په کټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې 18 کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاهانو بادشاہ زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي ډېر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال را اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت د وجې زه ستا نه لږ غافل وم الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی اولاد دې هم را کړی و د هغې مال او اولاد د وجې نه به الله زه ستا نه غافل وم الله چې هغه مال دې رانه واغست هغه اولاد دې رانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغه شوم اوس زه تا ته فارغ یم اوس ستا ښکلې بندګي کولی شم اوس ستا ښکلې عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټو شو که د هغه علاج دې وکړو ډېر ښه به یې ډېر ښه به یې ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فوراً به د هغې سره جوړ شي روغ رمټ به شي د هغې سره نه درنه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جونګړه کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې میسې درنه نه علمه هېڅ طرح دوای پیسې درنه هم نه علمه یو کار به کوي وی کم وی چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوي بس نور در پیسې میسې نه علم ښځې ورته وایي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا یې ښی دی الله یې ښی دی دا ډاکټران چې کومې دوايانې او دا هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی نو ابلیس ورته وي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ نو ښځې ورته وایي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې میسې هم نه لري ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یوه خبره کوي چې کله دی جوړ شو ته به وایي چې دی تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې وایي دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي
دا خو هغه رزیل دی. نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو. ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي. نو غوسه شو. نو ښځې ته یې وویل که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به دې سل لختې ومه. اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو. نو بس په دغه ټایم کې الله ته دعا وکړه. په دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ. نو وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله ته چغه کړه الله صحت را لراکنو ابلیس می کور ته راځي الله هغه انا تم پیدا شو. أيوب وإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم او دا نه چې الله تا بیمار کړي ما او تا را باندې بیماری راوستي دا والله ما ته یو تکلیف را رسیدلې دی نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دی نو الله دا برانه تلر کوي. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ارکض برجلک دا ځمکه په خپل خپه باندې اوخه چې ځمکه په خپل خپه باندې اوخله بس دا غینه وبر روان شي. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ایوب په دې اوبو باندې اولامبه په او وسکته ایوب علیه السلام دغه بونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو. بیماری په کې په سوره وخت راغلی و او یا کالو بوډا او چې بیماری پر راغلی و الله تعالی شلو کالو ځوان جوړ کو. الله قادر ذات ته ارسه کولې شي ارسه کولې شي. خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کالو الک نسته الک تزل د سکه دلته زما خاون پروت هغه څه شو بوډا مریض و پکټ په پاسه درش ګور چې ته شرمخان رانه وړې دی کو څه شو زما خاون. ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې تخپل خاون پیژنه او پیژنه کنه بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي. الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه. الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دوچن کړو. نو چې و دوچن شنو سو زامنو الله ورکړو سوارلس نونه ورلم دوچن ورکړي. مال چې څومره هلاک شو هغه ارس ورله ډبل الله ورکړو. دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړه. یو ځل ته خزې تاسو کو ای ایوبا د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې راغلي اسی کوم ورځې خپلې وي. ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې خپلې وي د بیماری هغه ورځې ډېرې خپلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې خپلې وي. ښځه ورته ساجي به خبرې کوي بس ښایسته ځوان الله صحت درکړی ته د بیماری ورځې خپلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولمه په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانه الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ماته الله आवाज کو ایوب څنګه یې ما چې به هغه आवाज واورېدو سبا به ما د هغې आवाज انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه یې نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کو ایوب څنګه یې اوس چې صحت مې وموند ته الله مې تپوس نه کوي هغه आवाज نشته دی هغه د تکلیف आवाज ډېر خوږ نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف و نو چې هغه په پټه وختېده خپل الله ته چغه واله وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډېرې ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب आवाज کو چې ایوب څنګه یې 18 کاله بیماری تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله. په دې دا زمونږ ده او کومه دعا غوښتې وه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. د دې وجې نه علما لیکي وایي د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده. بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي پکټ پروت بس خپل رب ته چغې وخه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې. دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي. ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده. نو په بیماری کې دا وایه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي مونږ څه کوو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه
بیا د خلینو داسې الفاظ وزي چې هغه د کفر الفاظ وي، د کفر الفاظ وي. نعوذ بالله نعوذ بالله. مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېدو چې ته غم پرې راغلی په جړا کې دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کې چې څه کوله خو یې وکړو، نور به را سره سي چلو کې، نور به ما سره سي چلو کې. نعوذ بالله. اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي، انسان کفر ته رسوي. دا مصیبتونه به راځي، دا تکلیفونه به راځي، دا غمونه به راځي، په دې باندې به صبر کوي. ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا. او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي. ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیاء وګرځېده، د پیغمبرانو نیکه وګرځېده، پلار وګرځېده. څومره تکلیفونه پرې راغلي دي. دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي او تبرګۍ راغستې دا ونې دا څانګې بانګې وي، څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي، خرابې کړي خرابې نه کړي، څانګې ته ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي. ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي، دا نه جوړېږي. خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي. بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي، مصیبتونه راځي، دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي، ښکلی انسان به بیا جوړ شي. چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي. ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې، تکلیفونه به راځي، په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. الحمدلله. الله تا راوستي او ته به یې لرکوي، الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي.